السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، بیګا شپه پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې زمونږ پر یو مټ باندې، زمونږ پر یو څنګ وزر باندې د پاکستان د اجیر او ظالم حکومت لخوا بمبار شوی دی چې یو څو ماشومان، زنانه او ملکي وګړي په شهادت رسول شوي دي. تاسو به ووایئ چې څنګه تا داسې یو خبره وکړه چې پر یو مټ یا یو وزر باندې. کله چې یو څوک غواړي چې خپل جانب مقابل کمزوری کې ټیټی راولي، نو که د هغه نه یو لاس کټ کړي نو بیا هغه نشي کولی چې د تا مقابله وکړي. د پاکستان اجیر حکومت پر افغانانو داسې یو لوبه، داسې یو کار کړی چې د هغوی نه یو مټ یو لاس پرې کړی دی. مثلا د یو لاس دلته کټ دی، لاس ایخوا پروت دی او وجود دیخوا پروت دی. نو اوس که دوی راجګیږي په وجود باندې ظلم کوي، نو لاس کټ شوی دی، هغه د دې وس او طاقت نه لري چې هغه راجګ شي او د دې وجود پوښتنه وکړي چې ولې زما په وجود باندې ظلم کیږي. او دغه رقم ته که چیرته په دغه لاس باندې ظلم کیږي، نو وجود طاقت نه لري، د هغې سره لاس نشته چې هغه د دې خپل لاس پوښتنه وکړي چې ولې زما په دې لاس باندې ظلم کیږي. د پاکستان اجیر حکومت همیش د داسې ظلم د بربریت نه کار اخیستی دی د افغانانو پر وړاندې. دوی همیش د افغانانو د هغه حالت نه چې په هغه حالت کې د افغانانو مجبوري وي، د هغه حالت نه دوی داسې سوء استفاده کړې ده. کله چې د افغانانو د میوجاتو وخت شي، نو دوی بندرونه وتړي، او کله چې د افغانانو هر څه دوی ته ضرورت شي، نو دوی په هغه وخت کې یو ظلم، یو زیاتی کوي. دا د دوی لومړی ځل نه دی، دا د دوی بار بار پر افغانانو ظلم او وحشت دی. خو لیکن د مونږ د افغانانو ورونو نه د سړي یو ګیله وشي، دغه یو څو پوسټونه به زه دلته په دې څنګ کې درته وښیم. دا د افغانانو پوسټونه او کمنټونه دي د پرون راهیسې. یو طرف ته هغه خلک چې د افغانستان نه وتلي دي، هغه القاب چې دوی ته د چا د طرفه ورکول کېږي، هغه به زه ورته نه کاروم. خو لیکن دومره به ووایم چې د افغانستان نه چې کوم میډیا او د جمهوریت پلویان خلک دي، هغه رجیږي د پرون راهیسې پوسټونه کوي، چیرته دی خلیفه صاحب، چیرته دی شیخ صاحب، ولې پوښتنه نه کوي، او شو او دا وشو، ټوله خبره په دې باندې روانه ده. بالمقابل هغه خلک چې د امارت پلوي کوي، هغه په مقابل کې ورته څوک ورته لیکي تاسو د وطن نه تښتېدلي یئ، تاسو خپل وطن خرڅ کو، تاسو امریکا راوسته، تاسو د تېښتې په وخت کې هغه د افغانستان تجهیزات، هغه وسلې او تیاری تخریب کړي، تاسو د افغانستان تیاری نورو ملکونو ته ورکړي، تاسو نن د افغانستان پوښتنه کوئ. نو بس د مونږ ظلم په مونږ باندې، ظلم په مونږ باندې د دښمن یو برید، هغه د مونږ د طرفه بس په همدې باندې پای ته رسیږي چې تا دا وکړه افغانه، تا دا وکړه. بس د افغانانو په خپل منځي جنګ، په خپل منځي اختلاف باندې هغه سر ته رسیږي. نو د دې په ځای باندې چې مونږ دا ویلی وای چې د طالبه ته انتقام واخله، یا ولې انتقام نه اخلې، یا ته ولې تښتېدلی یې، د دې په ځای باندې مونږ باید اوس په یو ګډ پلان باندې کار روان کړی وای. باید مونږ یو داسې پلان، اوس یو داسې طرحه جوړه کړې وای چې په هغې باندې د پاکستان په زړه کې، د پاکستان په اسلام آباد کې، په ننه د پاکستان کې مونږ د دې داسې یو انتقام اخیستی وای چې هغه په تاریخ کې یې ساری نه وای. په تاریخ کې بیا دوی د دې جرأت نه وای کړی چې دوی په افغانانو باندې ظلم کړی وای. نو الله جل جلاله د افغانانو په حال باندې رحم وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.